أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دغه بحث نوم دی زموږ او د کفارو ښځې. بیا هم لوی ادب او جلیل القدر عالم شیخ علي الطنطاوي رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې د مع الناس په نامه سره یادیږي وایي د یوې فاضلې او محترمې ښځې له طرفه یو لیک د پوستې په واسطه راورسېدی. که څه هم په هغه لیک کې یې خپل نوم نو ذکر کړی، خو بیا هم د دې د لیکنې اسلوب او طریقې د دې پر فضیلت او د دې پر ادب دلالت کاوه. دې په خپل لیک کې د ډیرو شیانو څخه شکایت کړی و او د ډیرو شیانو وړاندیز یې هم کړی و. پر هغه نورو ویناو سربیره د دې په لیک کې دا هم لیکل سوي و چې تاسې د مسلمانې ښځې ژوند ته وګورئ او بالمقابل د غربیانو د ښځو د ژوند ازادۍ او فراخۍ ته وګورئ. شیخ علي الطنطاوي رحمه الله وایي زه دغې جملې ته ودرېدم او ډېر فکر مې پکښې وکړی، نو مې دا اراده وکړه چې زه باید د دې په جواب کې دې ته لیک ولیکم او هغه د دې په نظریه کې د دې خطا او غلطیا وښکاره کړم. بیا مې دا رایاد سوه چې ما ته خو نه د دې نوم را معلوم دی او نه یې ادرس، نو مې دغه لاندنۍ مقاله د دې دپاره ولیکل چې د دغې ښځې جواب مې ویلی وي او هغه د دې د بحث موضوع مې روښانه کړې وي. هر هغه شی چې دغه محترمه یې ګمان کوي او نورې ډېرې ښځې هم د دې پر قسم دغسې ګمانونه کوي او دوی دا اقرار نه کوي چې دغسې فکرونه یوازې د دوی خیال او د دوی ګمان دی او دغه د دوی وینا د دوی شخصي نظر دی، بلکې دوی دغه خپل خیال او ګمان یقین او تر یقین هم لوړ بولي، خو د دوی د دغه نظر دپاره رښتینی په لفظ کوتاه او په معنا عمیق جواب هغه جواب دی چې یوې امریکایي مسلمانې ښځې و استاد شیخ بهجت البیطار ته ورکړی دی. استاد بهجت البیطار راته وویل ما په امریکا کې د یو وعظ په مجلس کې د مسلمانې ښځې د مقام په اړه خبرې کولې او ومې ویل مسلمانه ښځه په خپل مال او خپلو پیسو کې پوره اختیار لري، نه د دې خاوند او نه د دې پلار د دې په مال کې تصرف کولی شي. که چیرې بیا مسلمانه ښځه غریبه او مسکینه وه، د دې پر پلار یا د دې پر ورور د دې نفقه فرض او لازمه ده. که چیرې بیا دغې غریبې ښځې نه پلار درلودی نه ورور، نو د دې د هغو اقرباو څخه چې په شرع کې د دې میراث وړلی سي پر هغه چا د دې نفقه فرض او لازمه ده، که څه هم هغه قریب د دې د اکا د اکا زوی وي او دغه نفقه به تر هغو ورکوي تر څو چې دا میړه کوي یا د مال خاونده کیږي، او کله چې بیا دا واده وکړي بیا نو د دې نفقه د دې پر میړه فرض او لازمه ده. که څه هم دا په میلیونو مال یا پیسې ولري او خاوند یې یو ساده نوکر وي، هیڅ شی ونه لري، خو بیا هم د دې نفقه پر لازمه ده. استاد وایي نور مې هم د ښځې د حقوقو په اړه هغه شیان وویل چې موږ ته معلوم دي او امریکایان په هغو نه پوهیږي. زما د خبرو په مقابل کې یوه امریکایي ښځه چې د مشهورو ادیبانو څخه وه ولاړه سوه او ویې ویل که چیرې ستاسې سره ښځه دغومره حقوق ولري او دونه محترمه وي لکه دغه ته چې وایه، نو ما در سره بوزه چې هلته ستاسې سره 6 میاشتې ژوند وکړم او بیا مې ووژنئ. د دغې ښځې د خبرې مقصد دا دی که زه دلته په امریکا کې 100 کاله ژوند وکړم بیا هم دغسې حقوق لاسته نسم راوړلی
او که ستاسې سره 6 میاشتې ژوند وکړم ما به خپل حقوق او پوره احترام ترلاسه کړي وي، نو که بیا ووژل سم په هغه مرګ مې پروا نه کیږي. استاد بهجت د دغې ښځې د خبرې څخه په تعجب کې سو او د دې د حال پوښتنه یې وکړه. ښځې خپل حال او د هغه ملک د نورو ښځو او پیغلانو حالات ورته بیان کړه چې د هغه بیان څخه دا معلومه سوه چې امریکایي یا اروپایي ښځه که څه هم په ظاهره آزاده ښکارېږي خو په حقیقت کې تړلې ده، په ښکاره عزتمنه ښکاري او په حقیقت کې خواره او ذلیله ده. امریکایان په عبثو او بیکاره کارونو کې د ښځې عزت کوي او په مهمو کارونو کې یې سپکوي او خواروي. مثلا کله چې ښځه د موټره راکښته کیږي دوی یې تر لاس ونیسي، کله چې بیا یو ځای ته ننوځي ښځه د مخه کړي او دی په پسې وي. ډېر ځله داسې هم پیښیږي چې په سرویس یا ریلګاډۍ کې نارینه ولاړ سي او خپل ځای ښځې ته ور پرېږدي، خو د دغه په مقابل کې په نورو ځایونو کې یې داسې سپکه استعمالوي چې هغه استعمال یې د تحمل وړ نه وي. په امریکایي او غربي ملکونو کې چې نجلۍ 18 کلنه سي نو یې پلار د کور دروازه ورته وتړي او ورته وایي ولاړه سه، په خپله کار وکړه او خپل خواړه په خپله ځان ته پیدا کړه. تر نن ورځې وروسته ته زما سره هیڅ شی نه لرې. نو دغه بې تجربې نجلۍ په یوازې سر د ژوندانه دریاب ته ورولویږي. د چا په دې پروا نه کیږي چې دا په خپل زحمت سره خواړه پیدا کوي که یې په خپل جسد سره پیدا کوي، او څوک دا پوښتنه نه ځینې کوي چې خواړه د لاسو د کار د لارې خوري که یې د ځګر د خرڅولو د لارې. دا کار یوازې په امریکا کې نه دی بلکې د ټولې غربي نړۍ ژوند دغسې دی. زموږ استاد ډاکټر یحیی الشماع 33 کاله مخکې کله چې دی د خپلو عالي تعلیماتو تر حاصلولو وروسته د پاریس څخه راغلی موږ ته یې وویل زه د یوې کورنۍ غړو ته د دې دپاره ورغلم چې یوه کوټه په کرایه ځینې واخلم. کله چې زه دغه کور ته ورداخلېدم د کور له طرفه یوه پیغله په داسې حال کې راووتل چې په سترګو کې یې د ژړا اوښکې لغړېدې. ما د کورنۍ د غړو څخه پوښتنه وکړه چې دغه نجلۍ ته څه پېښه وه او ولې یې ژړل. هغو وویل دغه نجلۍ زموږ لور ده مګر زموږ څخه جلا سوه او اوس غواړي چې یوازې ژوند وکړي. ما ویل هغې ژړل؟ دوی وویل هو، دا راغلې وه زموږ څخه یوه خونه په کرایه غوښته خو موږ ور نه کړه. ما ویل ولې؟ دوی وویل دې 20 فرانکه کرایه راکول او نور خلک یې په 10 فرانکه غواړي. که ته په دغه کیسه کې شک لرې او دا ستا حق دی چې شک پکښې ولرې، ځکه دغسې حالات یوازې تا ته نه بلکې ټولو مسلمانانو ته مستحیل او ناممکنه معلومیږي. نو که تاسې ته په دغسې واقعاتو کې شک درلویږي نو د خپل شک د لرې کولو دپاره د هغو کسانو څخه پوښتنه وکړئ چې په اروپایي ملکونو کې یې ژوند کړی وي. هغو به یوازې دغسې کیسې نه بلکې دغه ته ورته نور ډېر حالات لیدلي او اورېدلي وي. همدارنګه یو ډاکټر وایي زه د طبي تحصیلاتو دپاره د خپلې ښځې او اولادونو سره لندن ته تللی وم او هلته زموږ په همسایه‌توب کې یوه داسې سپین سرې ښځه اوسېده چې عمر یې تر 80 کلونو زیات و. پر ملا کړوپه هډوکې یې نري سوي او د بدن پوست یې وچ سوی و. هر چا چې لیدلی وای د دې پر حال یې زړه سوځل کېدی. خو دغه سپین سرې سره له دغه ضعفه بیا هم په خپل کور کې د 4 دیوالونو ترمنځ یوازې او تنها اوسېده. یوازې دا وه چې له کوره به وتل او بیرته به یوازې راتلل. د دې سره داسې څوک نه و چې د دې مرسته او کومک یې کړی وای. نه یې زوی و نه خاوند
خپل خواړه یې په خپله پخول، خپلې جامې یې په خپله پرېولې. د دې کور د دې دپاره داسې و لکه یوه هدیره یا قبرستان. داسې څوک یې نه درلودی چې د دې د کور دروازه یې ورټکولې وای. یوه ورځ زما ښځې دغه عاجزه سپین سرې زموږ کور ته راوبلل او بیا یې د خبرو په ترڅ کې دا هم ورته وویل: په اسلام کې نارینه د خپلې ښځې د هر څه مسؤل دی. خاوند د خپلې ښځې د ضروریاتو د پوره کولو دپاره کار کوي، د دې خواړه او جامې وررانیسي. که یې ښځه ناروغه سوه علاج یې کوي، د ژوندانه په نورو مشکلاتو کې یې کومک کوي او ښځه په کور کې ناسته وي. یوازې دا نه چې د ښځې نفقه پر خپل خاوند فرض ده، بلکې د دې د ځان او د دې د عزت ساتنه هم د دې پر خاوند فرض ده. کله چې بیا ښځه مور او د اولادو خاونده سي، پر اولادو یې هم د دې عزت، د دې سره نیکي او احسان کول فرض او لازم دي. او که کم اولاد د خپل مور سره بے پروا سي، د ټولنې ټول خلق د هغه څخه بد وړي او تر هغو یې ښه نه ځینې راځي چې د خپل مور خدمت ونه کړي. که چیرې بیا کومې ښځې خاوند نه درلودی، د هغې ښځې نفقه او د هغې ساتنه د دې پر پلار، د دې پر ورور حتمي او ضروري ده. که بیا یوې ښځې پلار او ورور هم نه درلودی، بیا نو د دې نفقه او ساتنه د دې پر بل نږدې قریب فرض او لازمه ده. مقصد دا چې په اسلامي نظام کې ښځه هیڅکله بې سرپرسته او بې غمخوره نه پاته کیږي. سپین سرې یوازې دا نه چې زما د ښځې خبرو ته په ډېر شوق او تعجب غوږ نیولی و، بلکې د خپلو هغو اولادونو او هغو لمسیانو د لیدلو په شوق چې د ډېرو کلونو راهیسې نه و لیدلې، اوښکې هم تویولې. د ډېرو کلونو راهیسې یې یوه هم پوښتنه نه وه کړې، ان تر دې چې دا خبره هم نه وه چې هغوی چیرې اوسېږي او ښایي دا په داسې حال کې مړه او ښخه کړل سي چې هغوی به په خبر هم نه وي. ځکه دغې سپین سرې د هغوی په وړاندې هیڅ قیمت او ارزښت نه درلودی او نه یې د دې پوښتنه کول. کله چې زما د ښځې خبرې پای ته ورسېدې، سپین سرې تر څه وخته په حیرت کې پاته وه او بیا یې وویل: په حقیقت کې ستاسې مسلمانانو په ملکونو کې ښځه ملکه ده. ملکه؟ هو والله. تاسې خبر یاست چې په غربي ملکونو کې ښځې دونه خوارې او ذلیلې دي چې د هغه سپک او معمولي شي د لاسته راوړلو دپاره چې یوه وچه ګوله ډوډۍ ده، خپله عزیزه او ګران قیمته ملغلره چې د دوی عفت دی د لاسه ورکوي. آیا تاسې د توفیق حکیم هغه لیکنه نه ده لیدلې یا مو نه ده لوستلې چې د یوې غربي نجلۍ په باره کې یې لیکلي دي چې هغې نجلۍ خپل ځان ده ته داسې تسلیم کړئ چې د ده سره د ده په کور کې واوسېږي او د ده د ښځې پر قسم ژوند ورسره وکړي. خو دغه کار یې فقط د دې دپاره و چې دا یو چت پیدا کړي او تر هغه لاندې واوسېږي او یو سترخان پیدا کړي چې پر هغه ځان موړ کړي. کله چې بیا څه موده وروسته دی په هغې موړ سو، نو هغه یې د خپله کوره وشړل. خورې زموږ په ټولنه کې فاسقان سته او دوی په ښځو پسې ګرځي او د ښځې د لاسته راوړلو دپاره هر ګران او قیمتي شیان مصرفوي. دا ځکه چې په موږ کې ښځه محترمه ده او دغه فاسقان بې له ستړیا او بې له تکلیفه ښځې ته نه شي رسېدلی. خو غربي ټولنه داسې نه ده. څرنګه چې نن ورځ انټرنیټ شته، نو هر څه به مو په خپلو سترګو لیدلي وي. څرنګه چې د شرقیانو ښځې ستر او حجاب کوي، نو په عزت سوې. او څرنګه چې ځان یې ساتلی دی، نو نارینه یې غواړي. خو د غربیانو ښځو ځانونه لڅ کړل، نو سپکې سوې.
ځکه هر هغه شی چې لڅ او ښکاره وي هغه سپک او خوار وي. پخوانیو شاعرانو ته که به د ښځې لاس یا مړوند ښکاره سو سر به یې پر له وڅرخېدی، نفس به یې راوپارېدی، زړه به یې په محبت ډک سو او پر ژبه به یې شعر جاري سو. دا ځکه چې ښځه پټه وه. مګر نن چې نارینه د غربي ښځې لوړ او کښته د دریا پر غاړه ویني، د دې لڅ ځګر او لڅو پونډیو ته ګوري، بیا یې هم هیڅ احساسات نه راپارول کیږي. اوس په غربي ملکونو کې د ښځې د پونډۍ او د کرسۍ د پښې یا د دروازې د بازو فرق نسته. نو ځکه په غربیانو کې د واده کولو بازار سوړ دی. زموږ په ټولنه کې چې یو آزاد انسان خپل ځان په واده کولو سره په قفس کې اچوي، د هغه انسان لومړنی مقصد دا دی چې جنسي غریزه یې وبسي. دا د واده کولو دپاره لومړنی سبب دی. خو غربیان وایي کله چې موږ بې له دې چې وتړل سو خپله شهواني غریزه په آساني سره ترسره کولی سو، نو ولې د واده په نامه خپل ځانونه په قفس کې واچوو؟ د دغه کار په نتیجه کې غربي ښځه میړه نشي پیدا کولی. نو یا هغه څوک د لاسه ورکړي چې د دې ضروریات یې باید پر غاړه اخیستې وای. نو غربي ښځې د ژوند د ضروریاتو د پوره کولو دپاره هر کار ته ملا وتړل. په فابریکو او دکانونو کې دوی کار کوي، په زراعت او موټرواني کې دوی کار کوي، سړکان دوی جارو کوي، کنارابونه دوی پاکوي. د هغو کسانو څخه چې اروپا او اروپایي ژوند یې لیدلی دی، یو چا راته وویل د اروپا ځینې نجونې په عمومي کنارابو بیت الخلا کې دا وظیفه لري چې د راتلونکو کسانو دپاره یې پاک کړي. داسې ښځې هم شته چې د بوټو د رنګولو کار کوي، یو صندوق یې جوړ کړی وي او ټوله ورځ د سړکانو پر غاړه ناسته وي. په دغو پالیش کوونکو کې داسې ښځې هم شته چې کتاب یې مخته نیولی وي او د امتحانو دپاره تیاری نیسي. نو کله چې یو څوک د بوټ پاکولو دپاره ورته راسي، خپل بوټ د دې مخته د دې دپاره ونیسي چې پالیش یې کړه، دا هم پر راکښته سي او د هغه بوټ په رنګولو مشغوله سي. دا د غربي ښځو درجه او مقام دی. حال دا چې د مسلمانانو ښځې همیشه په کورو کې ناستې وي او د دې خاوند د دې دپاره ځان ستړی کوي چې د دې خواړه او جامې ور برابرې کړي. په موږ مسلمانانو کې چې ښځه د واده کولو سن او سال ته ورسېږي، نو یو سړی د نکاح غوښتنه وکړي او دې ته یوه ډېره لویه هدیه د مهر یا ولور په نامه سره ورکړي، چې دغه مهر یوازې د دې حق دی، نه پلار نه ورور او نه بل څوک په هغه مهر کې حصه لري او نه څوک بیله د دې د اجازې په هغه مهر کې تصرف کولی شي. خو غربي ښځه په خپله دا په سړي پسې ځغلي او تر څو چې د خپل مقصد سړي ته رسېږي 50 واره وښویېږي. ښایي داسې ښویېدل هم ورته پېښ شي چې په هغه کې د دې مرګ او هلاک وي. کله چې بیا داسې څوک پیدا کړي چې د دې سره واده وکړي، نو دا هغه ته ډېر مبلغ ورکوي چې دا ګواکې د دې له طرفه مهر او ولور سو، او بیا یې هغه خاوند د دې په شخصي مالونو کې د تصرف کولو واکداره هم سي. او په موږ مسلمانانو کې د ښځې په خپل شخصي مال کې یوازې دا د تصرف حق لري. ته به راته ووایې دا په پخوانیو زمانو کې وه، اوس په موږ کې هم د واده کولو بازار سوړ سوی دی او زموږ سره هم هغه ښځې چې هیڅ نه دي واده سوي ډېرې دي. زه وایم هو، دا صحیح ده. مګر ولې داسې پېښه سوه او د دې سبب څه دی چې په موږ کې هم زموږ پیغلانې بې واده پاته کېږي؟ دا ځکه چې موږ د غربیانو د هغو کارونو تقلید کوو چې دوی د هغو څخه شکایت لري او د دوی دا خوښه ده
چې دغه کارونه په دوی کې نه وي موجود. بل دا کله چې موږ په تیر قرن کې بده او غافل وو، استعمارګرو زموږ په دماغ کې دا را پیچکاري کړل چې دوی تر موږ په تمدن کې لوړ دي او د ژوندانه په چارو کې تر موږ د مخه دي، او هر هغه کار چې دوی یې کوي هغه ښه او حق کار دی. نو موږ یې هم په هر کار او هر شي کې متابعت وکړي. مګر پوښتنه دا ده چې آیا زموږ اسلامي شریعت او افغاني طبیعت دغه د کفارو متابعت چې موږ یې په ړندو سترګو کوو قبلوي که یا؟ تاسې وینئ چې پخوانیو عربو پر خپل شرف او ناموس څونه غیرت درلودی، تر داسې حده چې دوی د شرم او پیغور نه قبلولو په سبب خپلې لوڼې ژوندۍ ښخولې. آیا اوس هم یو مسلمان نارینه دا قبلولی سي چې په یو مجلس کې دی یو بل سړی ورته راسي او ورته ودی وایي وبخښه اجازه راکوې؟ د څه شي اجازه ځینې غواړي؟ آیا د ساعت د کتلو اجازه غواړي؟ او که د دې دپاره د اورلګیت اجازه غواړي چې خپل سګریټ په ولګوي؟ نه، هیڅکله داسې نه ده، بلکې د دې اجازه غواړي چې د ده ښځه د هغه سره ورقصېږي، ځګر یې پر ځګر ورکښېږدي، خپل مخ د هغې مخ ته ورنږدې کړي او پښې یې د هغې د پښو سره یو ځای وي. په ټوله نړۍ کې داسې مسلمان نشته چې په دغه کار سره دې راضي وي، او نه به د همت او مړانې خاوند انسان په دغه کار سره راضي سي. که تر انسانانو هم راتیر سو، په حیواناتو کې هم بې له خنزیره بل حیوان په دغه کار سره نه راضي کیږي. خو د غرب د ښځو دغه حال دی. نو اوس تاسې ووایاست چې آیا د غرب ښځې په ښه ژوند کې دي چې موږ هم د خپلو ښځو دپاره دغسې ژوند وغواړو؟ او تاسې د بحث په شروع کې هغه خبره واورېده چې یوې امریکایي ښځې د خپل ژوند په اړه شیخ بهجت البیطار ته وویل که چیرې ستاسې سره ښځه دومره محترمه وي لکه دغه ته چې وایې، نو ما در سره بوزه چې هلته ستاسې سره 6 میاشتې ژوند وکړم او بیا مې ووژنئ. او که چیرې هره الماني یا هره فرانسوي بلکې هره غربي ښځه خبرې وکړي، نو به هغه هم د هغې امریکایي ښځې هغه جمله ووایي چې ویل یې. که چیرې ستاسې سره ښځه دومره محترمه وي لکه دغه ته چې وایې، نو ما در سره بوزه چې هلته ستاسې سره 6 میاشتې ژوند وکړم او بیا مې ووژني. ای هغو کسانو چې تاسې زموږ پر شریعت داسې نیوکې یا اعتراضونه لرئ چې وایاست په اسلام کې ښځو ته د نارینه پر اندازه نیم میراث ورکول کیږي، او بیا وایاست چې په اسلام کې د څو ښځو سره نکاح کول روا دي. خو تاسې د میراث په هکله د امریکا او اروپا د ښځو څخه پوښتنه وکړئ چې آیا دوی دا نه قبلوي چې په میراث کې دي 2 ښځې پر یوه نارینه حساب سي، او بیا دې د نکاح په وخت کې د خپل خاوند څخه هغه مهر واخلي چې یوازې د دې دی او بل هیڅوک حق نه پکښې لري، او پر هغه سربیره دي د دې خاوند په دې سره مکلف هم وي چې د دې نفقه به خامخا دی ورکوي. او په اسلام کې د څو ښځو د رواوالي په اړه وایم چې تاسې تر هغه جهاني جنگ وروسته چې نارینه یې وریبل د جرمني د ښځو څخه پوښتنه وکړئ چې آیا تاسې دا نه قبلوئ چې هرو لسو ښځو لره دي داسې یو خاوند یا میړه وي چې د دوی ترمنځ عدل وکړي او د دوی نفقه ورکړي؟ آیا په جرمني کې یا په نورو دغسې ملکونو کې د ښځو د ډیروالي علاج په بل شي سره کېدلی سي بې له دې چې یو نارینه دې څو ښځې ولري؟ نو کله چې الله جل جلاله انساني مخلوق پر داسې طبیعت پیدا کړی دی چې دغه 2 مختلف جنسه باید خامخا یو ځای ژوند سره وکړي او د دوی د یو ځای کېدلو څخه دې هیڅ چاره هم نه وي، او بیا داسې پیښه سي چې په یوه ټولنه کې دې 50 نارینه او 100 ښځې موجودې وي. آیا هلته بې له دې بله لار شته چې یو سړی دې 2 ښځې ولري؟
آیا د حیواناتو په ټولو اقسامو کې په الهي فطرت سره داسې نه ده پیښه چې د ښځو شمیر دې تر نارینه‌وو زیات وي؟ تاسې په مچمچیو او چرګانو کې وګورئ چې د ښځو نسبت و نارینه ته څونه ډېر دی. او بیا تاسې ووایاست چې آیا یو غربي نارینه د ځان دپاره 4 ښځې یا تر هغو هم زیاتې نه دي اخیستې؟ مګر هو په حرامه سره. خو عجبه دا ده چې تاسې په شیطاني نکاح سره د 2مې ښځې په درلودلو راضي یاست او په الهي عقد سره چې حلاله شرعي نکاح ده نه راضي کېږي. خورې ته دا ګمان مه کوه چې د غرب ښځې نیکمرغه د عزت او احترام ژوند لري. یا والله په ټوله نړۍ کې د واقعي مسلمانانو تر ښځو نه معززې ښځې شته او نه مکرمې. زموږ په ټولنه کې میړه یوازې د ښځې دپاره دی، نه د اشنایي او رفیقې دپاره، او ښځه د خپل میړه دپاره ده، نه د عاشق یا بل اشنای دپاره. د مسلمانانو ښځې نه پردیو ته مخ لڅوي او نه پردي دې ته ګوري. نو آیا دغه کار د غربیانو او د هغو د تقلید کوونکو په نظر د ښځې دپاره عیب دی؟ آیا په غربیانو کې داسې څوک شته چې په دې سره دې راضي وي چې د ده ښځه دې د ده او د بل چا دپاره؟ آیا غربیان په دې ناراضه کیږي چې د ده د خوړو غاب او غوري یوازې ده ته کښېښول سي، او په دې راضي کیږي چې د ده په غاب او غوري کې د هر چا ولي او ناولي لاسونه ورسره وهل کیږي؟ آیا عفت او پاکي عیب دی؟ آیا شرف او عزت شرم دی؟ آیا خیر شر دی او روشنایی تاریکی ده؟ موږ باید د نورو په عقلونو فکر ونه کړو. موږ باید د دشمن په سترګو خپلو کارونو ته ونه ګورو. موږ باید د بزوګیانو پر قسم بې فهمه او بې سنجولو تقلید او متابعت ونه کړو، بلکې باید خپل اصل او خپلو ځانو ته رجوع وکړو. خپلې مسلمانۍ او پښتونوالي ته وګورو. خپلې پاکۍ، شرف او عزت ته وګورو. د غرب ښځې دي هغه کارونه کوي چې د دوی خوښ وي، او هغه کارونه دي کوي چې د دوی نارینه یې د دوی څخه غواړي. زموږ او د غربیانو د ښځو یې سره څه؟ مګر زموږ ښځې باید داسې وي لکه الله جل جلاله چې یې د دوی دپاره غواړي، او لکه موږ چې یې د دوی څخه غواړو. موږ باید یوازې د خپلو ښځو دپاره یو او په دوی سره قناعت وکړو، او بې له خپلو ښځو بل چاته ونه ګورو. تر څو چې زموږ ښځو ستر او حجاب عملي کړی وي او خپل ادب یې ساتلی وي، په پښتني او اسلامي اخلاقو عمل کوي، نو په نړۍ کې زموږ تر ښځو ښې ښځې نسته. د مسلمانانو ښځې په خپله ټولنه کې باید هغه عادتونه او رواجونه نشر کړي کم چې د عایشې، اسما، فاطمې، خدیجې، خوله، رابعه او په سلهاو نورو فاضلو، عالمو، ادیبو، دیندارو او د ځان ساتونکو ښځو په ټولنه کې نشر وه. د مسلمانانو ښځې باید هغه ښځې سي چې د جنگ د میدان پهلوانان، د منبرو عالمان، د فکر او عقل خاوندان، د نړۍ سرداران یې زیږول. نن ورځ زموږ ملت تر هر وخت زیات دې ته اړ دی چې دغسې پاکې او سپېڅلې، ښاغلي او د عفت خاوندانې مندې ولري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.